نه په پاکستان کې د ولسونو پر رایه حکومتونه جوړیږي، نه هغه حکومتونه د ولسونو د ژوند لپاره څه قوانین جوړوي، بلکې پارلیمنت زموږ د خپل منشور دا دی چې موږ پارلیمنت منو، خو دا نه منو چې دوستانو د منظور پښتون دا خبرې واورئ چې تر قومي جرګې مخکې یې کړې دي. دا ډېرې په زړه پورې خبرې دي او ډېر حقایق یې بیان کړي دي. ډېر څه به څخه زده کړئ. دا خبرې یو ځل واورئ، له هغه نه بعد بیا پر دې باندې خپله تبصره ته د دې نه څه هیله لرې؟ دا ټول متحد کول دي. بیا ممکنه ده چې موږ د دغې عالمي منصوبې چې کومې زموږ په خاوره باندې پراکسي جنګونه، فسادونه یا دا زورور چې څه کوي، دغې ټولو ته موږ قوت سره جمع شي، نو بیا موږ مقابله کولی شو چې خپله خاوره خپل وطن ته یو ښه ژوند راوړو. خو بې اتفاقه کړی چا یې؟ اتفاق خو ته نه کوي، نو ته اتفاق وکړه، هغه مسله حل کېږي. پښتنو ته به د اتفاق او د اتحاد خواست وي. دې پورته کوشش، تر دې پورته کوشش که ممکن وي ماته د څوک وښیي. ورځې ناستې تقریرونه مکریرونه نشته دی، فکر کوي، عقل سره شریکوي، لیکل کوي، د خپل قام غمیزه ته یو لار وباسي. تر دې پورته بل حل شته؟ یو روان دی هغه مني. یا مو دا کړې وه چې دا ترهګري چې کومه ده دغې تر شا جي ایچ کیو ولاړه ده، اول چا نه منله، نن هر سړی ناروی. درېیم مو دا کړې وه چې بسم الله الرحمن الرحیم. قدمونو کتونکو، پښتون تحفظ مومنټ په 11 اکتوبر په پښتنو سیمې د مسلو د حل لپاره د پښتنو د عدالت په نوم باندې، د پښتنو د قومي جرګې په نوم باندې یو ډیره غټه چې کوم دی نو جرګه راغوښتلې ده. نن د پښتون تحفظ مومنټ مرکزی مشر منظور احمد پښتین هغه د بونیر په دوره باندې هغه د راغلی چې د بونیر د پښتنو سره معرکه وکړي او دغه 11 اکتوبر په حواله باندې هغه ته چې کوم دی نو دعوت ورکړي. من سره په ننني پروګرام کې منظور احمد پښتین موجود دی. هغه نه به تاسو چې د 11 اکتوبر اراز او مقاصد د دغه عدالت سي زما په خیال سره که اغراض او مقاصد او دغه شیان وي، نو ډېر لو تقریر دی. زما نن مې په بونیر کې په تفصیل کړی دی، دغه نه به اندازه لګېږي په دې کې اغراض او مقاصد موږ نه جوړوو. د کویټې د چمن د آخري ضلع چې پښتنو دي، د چتراله پورې چې څومره ضلعې دي، د دغې ټول عمایدین، د کلي مشران، د مختلفو پیشو، یعنی مزدور دی، تاجر دی، دکاندار دی، ترانسپورټ دی، مختلف یونین دي، ادیبان دي، سټوډنټان دي، د دغو د هرې ضلع مشران داسې یا صحافي دی، وکیل دی، ډاکټر دی، ټیچر دی، که نه یونین دي خپل د دغې د هرې ضلع، بیا د هر ګوند د هرې ضلع تر مرکز پر مشران، بیا د با اثر شخصیت علما، 1,000 کم او بیش عمایدین دا چې کوم دي دا نماینده خلک راجمع کېږي. 1,000 دا د هرې ضلع 300 500 400 کسان نماینده خلک ناست وي. نو دا چې کله راټول شي هلته په سکرین باندې موږ د خپل وطن ټوله غمیزه ښایو. په هغه نه پس به هر یو خپل خپل کیمپ دی، د هرې ضلع د هرې پیشې بیل دی. یعنې صحافیان که د هرې ضلع صدر دی به خپل د صحافت په کیمپ کې کښېني، داسې د هرې پیشې دپاره، بیا د هر ګوند دپاره، بیا به هلته دوی په دې فکر وکړي چې د کوم زموږ غم دی، دا درد مو دی، د ولسونه دا موږ دا ټول چې غر کېږو، د دې دپاره دوی تصدیق وکړي، عقل سره شریکي، تجربات سره شریکي، مسایل ولیکي. هغه کاغذ ته به یو هر یو 8 کیمپونه دي، یو وټاکي، یو کس به د هرې ضلع، د هر ګوند او د هرې پیشې نه د دوی په خوښه باندې راشي. هغو ته به خپلې ضلع، خپلې پیشې یا خپل ګوند لیکلي شکل ورکړي، هغه سره جمع کړي. هغه 8 کسان چې کم او بیش منځ ته راشي، هغه زموږ مرکزیت دی، ایجنډا او دغه شیان به موږ په شریک هلته بیا ټول سره. منظور دا راته ووایه چې د پښتنو په نوم باندې خلک سیاست کوي، آیا دغه سیاست چې د پښتنو په نوم باندې کېږي دوی د پښتنو مسلې حل نه کړي؟ وجه څه ده؟ نو زما په خیال سره اتحاد ته ضرورت و چې ټول په یو ځای متحد شو، نو هغه کېدله نه. ځکه د مشکلات را جوړ شول. سنګل پرواز د دومره لوی او عالمي مسلې دپاره چې زموږ په خاوره ده، د هغې دپاره سنګل پرواز، یعنې که یو په یوازې سر یو پیشه، یا په یوازې سر یوازې لا، یا په یوازې سر یو ګوند د دغې مخې ته راوځي، نو هغې مخه نشي لیدی. د دې دپاره د هرې ضلع، د هرې پیشې، د هر ګوند خلک دا ټول پرواز، یعنې که یو په یوازې سر یو پیشه، یا په یوازې سر یوازې لا، یا په یوازې سر یو ګوند د دغې مخې ته راوځي، نو هغې مخه نشي لیدی. د دې لپاره د هرې ضلع، د هرې پیشې، د هر ګوند خلک دا ټول متحد کول دي. بیا ممکنه ده چې موږ د دغې عالمي منصوبې چې کومې زموږ په خاوره باندې پراکسي جنګونه، فسادونه یا دا زورور چې څه کوي، دغې ټولو ته موږ قوت سره جمع شي، نو بیا موږ مقابله کولی شو چې خپله خاوره خپل وطن ته یو ښه ژوند راوړو. منظور دا راته ووایه چې پښتانه سیمه چې د هغه د ډېرو مسلو سره مخ ده، دغه 11 اکتوبر به د دې د مسلو په حل کې څه کردار ادا کړي؟ تر دې پورته کوشش که ممکن وي ماته د څوک وښیي.
تر دې پورته خو کوشش شته نه چې ټولې ضلعې نماینده د یو کلي مشر، د یو پیشې مشر، بالکل له د بدامۍ سره یو مخ ده، یونین مشر، د هرې بېروزګارۍ ضلعې سره مخ ده. د هرې ګوند د هرې ضلعې مشر بیا تر مرکزه پورې تر دا ټول 10,000 عمایدین، 10,000 معتبر، 10,000 یعنی نماینده خلک سره جمع کیږي. هغه ته کېنوي 3 ورځې ناستې، تقریرونه نشته دی، فکر کوي، عقل سره شریکوي، لیکل کوي، د خپل کام غمیزه ته یو لار وباسي. تر دې پورته بل حل شته؟ د پاکستان کم پارلیمنت چې دی، صوبایي اسمبلی، مرکزی کم قومي اسمبلی چې ده، آیا په دې کې دغه د پښتنو اواز چې کوم دی نو دا تاسو څه نظر باندې ګورئ؟ پارلیمنت زمونږ د خپل منشور دا دی چې موږ پارلیمنت منو، خو دا نه منو چې پاکستان کې پارلیمنت شته. د پارلیمنت د جمهوریت تعارف دا دی چې دا د اولسونو په رایې خلک ټاکل کیږي، فرام دی پیپل. بیا د هغو په رایې باندې یعنی یو ملک حکومت جوړیږي بای دی پیپل. بیا هغه د اولسونو د پاره د آئین قوانین جوړي چې ژوند دي خشي ټو دی پیپل. نه په پاکستان کې د اولسونو پر رایه حکومتونه جوړیږي، نه هغه حکومتونه د اولسونو د ژوند لپاره څه قوانین جوړي، بلکې جی ایچ کیو په خوخه جوړ حکومتونه د جی ایچ کیو د نور کوي کولو د پاره قوانین جوړوي. نو ته د دې نه څه هیله لرې؟ پارلیمنت خو دغه په 11 اکتوبر دی چې د پښتون وطن هره پیشه پکې موجوده ده، او عدالت خو هغه اتیا کسان دي چې ټول یې سره راجمع کړل، ججمنټ په هغه کوي. اخر ته پوښتنه کوم چې اختر منګل کم چې د کوټې نه د پښتنو نمائندګي ول هغه استعفا ورکړه، آیا دغه تاسو څه نظر باندې ګورئ؟ نو مونږ خو اول ورځ 3-4 کیسې کړې وې. یو دا چې غیر پارلماني اوس یو روان دی هغه مني، یا مو دا کړې وه چې دا ترهګري چې کومه ده دغه تر شا جی ایچ کیو ولاړه ده، اول چا نه منله، نن هر سړی ناروا وایي. درېم مو دا کړې وه چې انقلاب ته ضرورت دی، هغه به هم انشاءالله یوه ورځ ومني ټول. اخر کې د 11 اکتوبر په حواله باندې پښتنو په نوم باندې څه پیغام ورکول غواړي؟ نو زمونږ قام او ملت یقینا د دوی په لاس کې د حالات بدلول د دوی په لاس کې دي. چلو ترهګري، دهشتګردي، ناانصافي، بدمعشي دا به دنیا. اخر کې د 11 اکتوبر په حواله باندې پښتنو په نوم باندې څه پیغام ورکول غواړي؟ نو زمونږ قام او ملت یقینا د دوی په لاس کې د حالات بدلول د دوی په لاس کې دي. چلو ترهګري، دهشتګردي، ناانصافي، بدمعشي. منظور پښتون دا خبرې تر قومي جرګې مخکې کړې دا منور ول دي پر میډیا باندې نن مل تاسو سره شریکه کې بدی کې دا مطلب نه ده چې زه یا منظور پښتون سره ګوند سره تعلق لرم یا بل زه له یو ګوند سره تعلق نه لرم، خو چې څه مواردل حقایق واغبل تاسو سره شریک کوو. یقیني په پاکستان کې پښتنو د خپل حق نه ورکول شوی، په پاکستان کې له پښتون قام سره ظلم شروع ده، په پاکستان کې د پښتون قام غږ څوک نه اوري، په پاکستان کې د پښتون قام आवाज څوک نه اوچت کوي. که بیا هم څوک اوچت کوي دغه تر شا باندې نه درېږي. سیاسي پارټیان یا دا نور مثلا د پاکستان په دننه مثلا د پاکستان په آئین، د پاکستان په قانون کې مثلا هر شهري ته دا حق ورکول شوی، د پښتون ته خپل حق ورکول شوی د هر یو ته. خو اما بدبختانه د پاکستان حکومت مثلا تر هغه قانون باندې اوس عمل نه کوي، یعنې پښتنو ته خپل حق نه ده ورکول شوی. تاسو به د منظور پښتون دا قومي جرګه لیدلې وي چې سختې پرېکړې پکې وشوې، او د دغو پرېکړو د عملي کولو لپاره منظور پښتون خپل هغه څو کسان برابر کړي چې هغه کلي پر کلي باندې ضلعو پر ضلعو باندې خپل تشکیلونه کوي او د منظور پښتون هغه خبرې عملي کوي. نو د منظور پښتون دغه خبرې مې له تاسو سره په دې خاطر باندې شریکې کړي چې منظور پښتون دغه یو څو خبرې چې وکړي یقیني دا دغسې ده. د پښتون قام لپاره مثلا ډېر محنت پکار چې د پښتون قوم هغه کم ظلمونه چې ورباندې شوي دي، د پښتون قام سره د پښتون قام یوه مسله نه ده، د ظلم مسله نه ده، د پښتون قام د بېکاروبار بېروزګاري مسله هم ده، د پښتون قام د بې اتفاقي مسله هم ده. تاسو وګورئ په دغه جرګه کې دومره کسان راجمع سولو چې یوازې هغه کسان خو څه کوي چې له منظور پښتون سره تعلق لري د له ګوند سره، بلکې علما هم وو په دې ځای کې. په دغه قومي جرګه کې د مختلفو سیاسیانو پارټیانو والا هم وو. په دغه پښتون قومي جرګه کې د خیبر وزیراعلی په خپله وو. له باچا خان راوروسته پر هېچا باندې پر باچا خان باندې هم دومره پښتون قوم نه ده راجمع سوی لکه پر منظور پښتون باندې. دغه پښتون قام ته ډېرو خلکو دوکې وکړي، چا په یو نامه باندې، چا په بل نامه باندې، چا په بل نامه باندې، خو اوس یوازې دوی راجمع سوي راټول سوي هغه منظور پښتون ده. خدای مه کړه
خدای مه کړه که چیرې منظور پښتون هم دې خلکو ته د نورو په شان باندې دوکه ورکړي او خطا یې کړي او د دغو هغه هیلې چې منظور پښتون ته دي د پښتون قام هغه شاته کې پرېږدي او منظور پښتون هغه خپلې مطالبې رامخته کړي، نو له منظور پښتون نه بعد به بیا دغه پښتانه پر یوه لیډر باندې، پر یوه پښتون مشر باندې، پر یوه ملک سیاسي خان پر هېچ چا به بیا باور نه وکړي او د دغه پښتنو باوري به بیا ختم کړل شي. یوازینی د دې هیله اوس دغه منظور پښتون دی، یوازینی د دې هغه ټوله مثلا امیدونه چې دي و دغه منظور پښتون ته دي او دا د دې منظور پښتون د ټول پښتون قام رهبري مشرتوب پر مخه باندې اخیستی ده. که چیرې د ده هغه مثلا دی چې څه غواړي هغه کې دی کامیاب کړل شو نو دغه منظور پښتون به نور هم دې پښتنو ته ګران کړل شي. که چیرې منظور پښتون د دغه ولس چې دا په ده باندې کیسې ده د پښتانه د پښتون قوم او د دغه هغه مثلا هیلې هغه پر خاورو سره خاورو کې بیا به نو د منظور پښتون په دغه بې باوري سره بیا د پښتون قام په هیچا باندې نه باور وکړي او نه به بیا په چاته د پښتون لقب مثلا مشر لقب ورکړي او نه به بیا په چا باندې پسې شي.